السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو، په دې هیله چې ټول ورته روغ و جوړ د صحت او عافیت په جامو کې پټ اوسیږئ. زه یم ستاسو ورور دل اغا کریمي. نن په یو نوي ویډیو کې ستاسو درانه حضور ته حاضر یم. دوستانو، زموږ د نننۍ ویډیو څنګه کولی شو په خپل موبایل کې د ټروس ویلیټ اپلیکیشن یا ټروس ویلیټ اکاونټ جوړ کړو. نو څنګه کولی شو دوستانو؟ زه تاسو ته مکمله طریقه ښایم دوستانو. د دې څخه مخکې چې تاسو طریقه وښیم او په ویډیو باندې شروع کړم، که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست، زموږ چینل در سره سبسکرایب، ویډیوګانې در سره لایک او دا ویډیو در سره شیر کړئ تر څو نور دوستان ترېنه خبر شي. نو دوستانو، زه راځم په ویډیو باندې شروع کوم چې څنګه موږ کولی شو ټروس ویلیټ اکاونټ جوړ کړو. د دې لپاره دوستانو زه راځم لومړی ټروس ویلیټ راخلاصوم. کله مې چې د ټروس ویلیټ اکاونټ خلاص کړ دوستانو، دلته به تاسو راشئ دوستانو. تاسو ګورئ ګیټ سټار، په دې باندې به کلیک وکړئ. د هغې څخه وروسته دوستانو تاسو به راشئ، دلته درته لومړی وایي چې I don't have a wallet او دوهم درته وایي دوستانو I have دوستانو دوهم درته وایي چې I already have a wallet. دوستانو زه کوم ویلیټ نه لرم، غواړم نوی ویلیټ جوړ کړم دوستانو. زه راځم په دغه I don't have wallet په دې باندې دا انتخاب دوستانو. دوستانو تاسو څخه کوډ غواړي، هر یو کوډ تاسو په خپله خوښه ورته ورکولی شئ ورته. زه راځم یو کوډ ورته ورکوم. د هغې څخه وروسته راځم دوستانو کنفارم وکړم. کله مې چې کنفارم کړو دوستانو، هغې څخه وروسته راځم فنګر سره هم کنفارم کوم. کله مې چې له فنګر سره کنفارم کړل دوستانو، د هغې څخه وروسته به تاسو دوستانو دوه آپشن ته ورکوي، بیک اپ ټو ګوګل ډرایو، همدارنګه بیک اپ مینوالي. تاسو به راشئ دوستانو په بیک اپ مینوالي باندې به کلیک وکړئ. د هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دا خانې به ټولې ان کړئ. کله چې دا خانې ان کړو دوستانو، تاسو به راشئ په کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. دوستانو تاسو دغه ډول کوډونه درکوي درته. دوستانو تاسو به دا هېڅکله خپلو ملګرو سره دوستانو سره نه شریکوئ، ځکه چې دا ډېر مهم دی دوستانو. لومړی به تاسو ولګېږئ، د دې څخه به تاسو دوستانو دا به ځان سره یوه ورقه کې یاداشت کړئ. لکه لومړی زه یاداشت کوم. او 12 راخلم دوستانو. چې دوستان دا ټول ځان سره راواغېستل، کاپي مې کړه دوستانو. همدلته کاپي کېږي هم، دې څخه کاپي هم اخیستل شي. د هغې نه وروسته به تاسو راشئ، تاسو به کنټینیو کلیک کړئ. کله مې چې کنټینیو ووهه دوستانو، تاسو به دلته راشئ دوستانو. ما چې کوم سیسټم سره هغه هلته موږ ته راکړی همغه سیسټم سره به دوستانو تاسو خپل کوم یو نوټ چې تاسو ځان سره اخیستی دی یا ځان سره مې یو ورقه کې یاداشت کړی اوسېږي، نو هغه به تاسو لیکئ. نو لومړی چې دی دوستانو، دې کې دی د انټ کلمه انټ او امام. دوستانو دا مکمل ویل ډن شو دوستانو. تاسو به په دغه ډول سره دا تاسو ځان سره یوه ورقه کې یاداشت کوئ دوستانو، ځکه دلته تاسو څخه یې غواړي. دې څخه سکرین شاټ نه اخیستل کېږي، همدارنګه کاپي نه هم نه اخیستله. کاپي مونږ واخیستله خو کار یې دلته ونه کړه دوستانو. نو زه راځم دوستانو په ډن باندې کلیک کوم. کله مې چې دوستانو په ډن باندې کلیک وکړو دوستانو، دا به شیشې باندې به کلیک وکړئ. نو داسې دوستانو تاسو به راشئ په دغه انیبل باندې به کلیک وکړئ. نو دغه دی دوستانو، زموږ ټروس ویلیټ اکاونټ جوړ شو. ټروس ویلیټ اکاونټ دوستانو ډېر په اسانۍ او په ډېر ښه طریقې سره جوړېږي دوستانو. دا چې د ټروس ویلیټ دوهمه طریقه هم د جوړولو شته ده، نو که چیرې تاسو غواړئ چې هغه طریقه هم تاسو ته زه وښایم دوستانو، زموږ چینل در سره سبسکرایب، ویډیوګانې در سره لایک او دا ویډیو در سره شیر تر څو نور دوستان دې نه خبر شي. تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ دوستانو، تر څو هغه بله ویډیو هم تر تاسو راورسېږي. خو د دې څخه وروسته دوستانو تاسو دا په یاد ولرئ چې کله تاسو د خپل د ټروس ویلیټ اکاونټ دوباره بیا راخلاصوئ، یعنې زه چې نه ووتلم، زه دا ایسته کوم دوستانو، راځم ټروس ویلیټ خلاصوم. نو دلته دوستانو کله دا راخلاصوم دوستانو، دلته تاسو څخه خپل هغه کوډ غواړي، کوم کوډ چې تاسو مخکې ورکړی و دوستانو. نو تاسو غواړئ په فنګر باندې خلاص کړئ او که په هغه پن باندې خلاص کړئ. زه راځم فنګر ورته ورکوم. دغه دوستانو زما کوډ بېرته مکمل خلاص شو. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. ښه وخت.